او تا پسې چېرته رسېدلی شمه تا پسې شاته ډېر لاسونه دي یار تا پسې چېرته رسېدلی شمه تا پسې شاته ډېر لاسونه دي یار او کله نه کله خو تپوس له راځه ستاسو ګاونډ کې مې کورونه دي یار شاعر هېڅ نه غواړي ټیکاله نه غواړي چای نه غواړي خو صرف لغوندې زه ورته وایم مو یوې علاقې کې مشاعرې ته لاړو بیا موږ څه کله ورننوتو داسې په محفل باندې نو ماته موږ سره یو دوه کسان وو شاعران وو ویښته لږ ستر ستر وو لږ بریتونه هم خریلي مرهلي وو که نه نو هغه څه کله داسې په کرسۍ به موږ کېناستو نو ماته یو کس راغلی ماته سامان د چېته یخی دی زه حیران شوم یاره دا څنګه چال دی یاره ما ورته موږ سره یو پیر جمیل جوهر دی د مو مشر دی د هنګو دی ما ورته ویم هغه پیر صاحب ته پته ده هغه چې چېته یخي یا مو مشر دی نو پیر صاحب هم ماته اشاره وکړه زه د ورکې خاښ کړم نو مې بیا زه ورته څه وایم خو ته مشر یې به څه ورته وایه پوه شوې ښایي زما خو رباب دغه کې یخی دی سوزکۍ کې بیا باد کې راخلم نو هغه ډېر خوشحال شو وایي چې یاره څه کله مور د شاعري شروع کړه نو ټولو تندي راواچولو د شکلې یې بدلې شوې چې یاره دا خو د ګډېږي نه دا څه حساب دی نو دیوالونو سره خبرې وې زموږ کولې خو بس مجبوري وه چېرته دعوت را کړی و چې نه چې بیا هم نه کېږي پښتو کار دی که نه نو بعضې خلک نو بیا ما یو کس ته ویلم یاره تاسو داسې خاموش ناست یو دومره ښایسته ښایسته شاعران دي او تاسو ته غزلې ویلې او شعرونه خپل وخت یې ضایع کړو نو مې لږ دومره داد خو ورکوي چې دا داد څه شی وي ما ویل چې یاره خو دومره یو سړی څه شعر وایي ته ورته څه واه واه یا څه او مړی چې مې که پیسې غواړې نو بعضې خلک هغه داد باندې هم نه پوهېږي چې څنګه طریقه وکړو که نه نو بهرحال د ټولو مروتو ملګرو مشرانو شکریه ادا کوو ځکه څه اکثر مشاعره کېږي مو هنګوالو ته کوټوالو ته مو ته بلنه کېږي او مو ته ډېر په درانه نظر سره ګوري مو به دا دعا کوو چې د څومره مروت قوم دي الله تعالی دا ټول خوشحال ساتي دا تاسو مو دپاره ناست یو دا کوم وخت مو ته راکړو او مو زغمو مو واورو دا مو دپاره لویه خبره ده مننه یو څو شعرونه ساده ساده غوندې وایم څه بیا تیارې راغلې حیران یم توره شپه ده په خالي سړک روان یم توره شپه ده او دغه ستوري زما واړه پیردار دي نن ملګری د اسمان یم توره شپه ده یا دوه شعرونه نور چې بیا نختر و چنارونو اور اخیستی په وطن کې مو ګلونو اور اخیستی عجیبه غوندې لوګي ترېنه راخیږي په کوټه کې تصویرونو اور اخیستی او یو غزل زه د یادونو مقبرې ته لاړ شو زه د یادونو مقبرې ته لاړ شو بیا به هغې زړې کوڅې ته لاړ شو او ورته به ښه په تنهایۍ کې کینو راځه چې ستورو تماشې ته لاړ شو او دلته تذلیل د انسانانو کېږي موږ به ترې بلې خاریې ته لاړ شو دلته تذلیل د انسانانو کېږي موږ به ترې بلې خاریې ته لاړ شو او زمونږ وس نشته چې لاړ شو ورته که په خوبونو کې کعبې ته لاړ شو زمونږ وس نشته چې لاړ شو ورته که په خوبونو کې کعبې ته لاړ شو او راځه واړه شو سره لوبې وکړو راځه واړه شو سره لوبې وکړو راځه چې تېرې زمانې ته لاړ شو مننه او راپسې خپلو چې رابندې کړلې څه به مونږ بل چا دروازې ته لاړ شو راپسې خپلو چې رابندې کړلې څه به مونږ بل چا دروازې ته لاړ شو او د یو غزل در سره بل شریکوم بعضې ملګرو به اورېدلی هم وي په آینې دومره ګردونه دي یار په آینې دومره ګردونه دي یار دا خو بیخي زاړه عکسونه دي یار او دغه کوټه ګوره چې ړنګه نه کړې دې کې زما اوس ته یادونه دي یار
دغه کوټه ګوره چې ړنګه نه کړې دې کې زما اوس تا یادونه دي یار او ته خو د نورو په رنګ مه جوړېږه تا نه زما ډېر امیدونه دي یار مننه ته خو د نورو په رنګ مه جوړېږه تا نه زما ډېر امیدونه دي یار او تا پسې چېرته رسېدلی شمه تا پسې شاته ډېر لاسونه دي یار تا پسې چېرته رسېدلی شمه تا پسې شاته ډېر لاسونه دي یار او کله نه کله خو تپوس له راځه ستاسو ګاونډ کې مې کورونه دي یار کله نه کله خو تپوس له راځه ستاسو ګاونډ کې مې کورونه دي یار نازنو تا ته به زه څه وزګار شم زما خو دومره ډېر کارونه دي یار مننه